دا خبره همیشه د لپاره په ذهن کې یاد ولرئ. چېرته هم تاسو ته څوک وایي چې زه به تا ته آنلاین دا یو سکل ښیم، په دې باندې ته پیسې ګټلی شي، خو ماله به دومره پیسې راکړي، ماله به 10,000 روپۍ د کورس فیس راکړي یا ماله به 15,000 روپۍ د کورس فیس راکړي، نو دا داسې بېوقوفه جوړوي. ځکه هر یو کورس، هر یو شیز بالکل په اسانه سره تاسو پرې کتی شئ په یوټیوب باندې. نو ولې په چا له پیسې ورکوئ؟ ولې په خپلې پیسې ضایع کوئ؟ زه په خپله یو فریلانسر یم، په خپله ښه ډېرې پیسې ګټم. نه زه د چا انسټیټیوټ ته تللی یم، نه مې چېرته یو انسټیټیوټ جوین کړی، نه چا خوا ته تللی یم چې ما ته دا سکلز وښایه چې په دې سره زه پیسې ګټل شروع کړم. که چېرې په تاسو کې خپله ایبیلیټي چې تاسو یو سکل زده کړئ په هغې سره پیسې ګټل شروع کړئ، نو انشاءالله تاسو په کور کې هم د خپل یوټیوب یو بهترین استاد دی چې په هغې کې تاسو د کوم کورس هم سرچ کوئ، بالکل تاسو ته د هغې پل کورسونه بالکل فری میلاویږي. ولې تاسو خپلې پیسې ضایع کوئ؟ ولې د چا خوا ته ځئ خپل ټایم او پیسې ضایع کوئ؟ نو راشئ کوم کورس چې هم کول غواړئ، د څه په باره کې هم تاسو سرچ کول غواړئ، په یوټیوب کې وړوکی شان سرچ وکړئ، هغه کورس پوره ګورئ، انشاءالله ضرور به تاسو ته په دې کې خامخا سکلز زده کېږي او خامخا په دې باندې تاسو انکم جنریټ کولی شئ. که چېرې تاسو ته آیډیا نه وي چې څرنګه یو موږ سرچینګ کوو د کورس په باره کې او څرنګه یو موږ یو کورس ریډ کوو، تاسو په کمنټ باکس کې وایئ، زه په دې باندې یو ډیټیل ویډیو تاسو کوم چې تاسو د یو سپیسیفیک کورس په باره کې څنګه سرچ کولی شئ او څرنګه په هغې باندې پیسې ګټلی شئ.